وداره څه مقصد مقصد څه دی مقصد څه دی مقصد څه دی څه مقصد دی څه مقصد دی مقصد د سره مقصد د سره خبره د مقصد دلالي د قوم خبره کا د قوم خبره کا زه د دې قوم بچی یم زه به قوم پر نری جنګېږم که څوک مسار مې دي او که څوک مسلې مې دي 2 نمبر سړی به ما مخ ته نه وداري 2 نمبر سړی د ما خبرې ته غوږ نه شي د ما په کور باندې توپې ورېږي د ما خویندې میندې ژاړي و د ما خلک زخمیان دي و ته ما ته یې خبره ختمه ده ته ما باندې خبره ختمولی شي دا توره څوک ښکاري لښکر ووځي زه د کوم ځای کې خبره کوم چې خبره مې کوي راشه ته خبره وکړه راشه داسې خبره وکړه زه درته بوټان صفا کړه خو نره خبره دلالي نه دلالي د خپل پلار نه منم په دې خاورې باندې ما خویندې میندې په وینو باندې سرې وي ما خویندې میندې په روژه ماتي ټایم چې تور سر و په خونې روانې وي په تلالیو باندې و د ما ماشومان ما سپینګیري په وینو باندې سره وي و ته په غځه نه راځې خپل پوزیشن جوړولو دپاره خپلو نمبرو لپاره ته ما ته یې څه راځه د کمیټې کې خبرې وکړو بېګا بچونه چېرته ورک وي دې قوم کې ودره هر یو سړی ته خبره واوره که څو پورې خپل عوام نه وي سام کړی ور پرې دغو خلکو جواب نه پټې خبرې نه ور پرې حکومت ته جواب نه شو ورکوی اول به خپل خلک سمو ډي اس پي صاحب خبره دارې نور هغه خلکو باندې درته دړکې نه کوم څه وموږ داسې وکړو هسې به کوو عیني قانوني خبرې درته وکړې نور یې نه خپلې خویندې میندې بې عزته کړم نه نور ماشومان شهید کړم زه د وخت کوم ایمني ام پي رېږه نه بېګا په خیبر کې احتجاج و ځوانانو ایمني ام پي ورسره ټوله شپه تېره کړې وي څه کړي وي او که نه وي کړي موږ ته نن یک یو مولانا صاحب نظیم صاحب راغلی دی د قوم نماینده هغه ایمني ام پي یې واوره د چمچې ممچې هم دی راغلي دي دمکې مجبور ته مه راکړه چې یو سړی 10 متي جیل تېرږي و 100 نه پاسه اف آی آر وي و مرګ پسې لکه په شاو ګرځي هغه په دمکیانو مه وې راباسه زه به کل عام د ایمني ام پي خلاف خبره کړم که میدان ته رسي که دا مولانا صاحب نه وی راغلی د دې خلاف من خبره کوله ډېر ښه مشوره ولې ادا کوم نرې خبرې وکړې نرمه لارې د نر سړي مرګتیا کو سار ورباندې قربانم خو څه کوم نظیمان چرمنان ایمني ام پي یم جوړ کړی میدان ته راشه دې قوم کې ودرېږه د وټساپ میسیجونو کار نه لري و دلالانو کار نه لري څه دلالان راواستې زه د ایمني ام پي سړی ډېر ښه پیژنم داسې څنګه د جرګې ړنګونو کوشش کې نور قومه در سره یم هر سړي یو شوق وي هر سړی څوک په لیلا مین څوک په مجنون مین زه په دې قوم مین یم څه لیلا دپاره مجنون قرباني ورکوی شي نو دا مجبور 24 ګنټې د قوم دپاره قرباني ته تیار دی نورې دا حکومت کل عام واوري څه خامخا د ظلم نه بس کي دا مټرونه دا بمبریانې دا د مو ښځې وړکي بې عزته کول دا مو بې کوره کول دا مو باندې سټیټ فیرنګ کول څه خامخا آیین و قانون نه منې که نه نو بیا نن کمانډیر صاحب کل عام اعلان وکړي چې آیین و قانون منځ نه ووته ریاست مو د جنګ خبره کوم نو انشاءالله بیا جنګ ته تیار یو بلکل ورسره د آیین و قانون دونه وباسي منځ نه همداسې طالبه تیم واوره سوال کوم درته ما خو درته بله ورځ ویلو څه طالبه څه ته به یاده کیله یا چیک پوسټ نسې و یا نه نسې خو د ما ښځې وړکي ورباندې بې عزتي کوې هماغه رضا توره وکړه که نه طالبه خو زما ښځې وړکي ورباندې بې عزته وکړې د ما کاډر ورباندې راوخورې ته به یا شریعت راولې یا نه راولې ولې 2008 نه چلورې شریعت د مو د ښځو بې عزتي وشوه د نرو هم وشوه شریعت هم رانغله خو د مو بې عزتي ورکې اضافي وشوه نو که داسې شریعت وي نو دا خو سره اسلام کې دا شریعت شته نه دا خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دور کې داسې شریعت نه و ولې چې یوه طرف نه مولانا صاحب ناست دی په اسلام کې دي د الله پاک حکم دی چې څوک کلمه هغه ته نشي وشتی بیا د کوم طرف نه دا جنګ روان دی څه دنه مټرونه رسي د کلمې والا سړی شهید کېږي که توپه رسي و که چاړه تیري غان د کلمې ولرې و که چاړې لاندې غان د کلمې ولرې و که بتا خلی غان کلمې ولرې که طالب دی غای زه مسلمان یم حکومت یې زه مسلمان یم د کافر ورکې بیا لکه مو عوام شو ولې زه د مو عمر جیس دی که نه د جنګ کې حساب را سره وکړي په دې 2 کالو کې سکیورټي فورسز والا ورکڅو کې څومره مړه شو طالبان څومره مړه شو عوام څومره مړه شو ولې چې جنګ د طالبو د حکومت دی
په دلایلو سره خبرې کوو بیا زه ولې مړېږم ورشي خو زه را دوو توکو ته یم څه خامخا شوق وي یو ونه اسلام وبسو شریعت وبسو د بل ونه اینو قانون ریاست وبسه نو هغه څېر مړېږو څه په بېغیرتوب مړېږو خو په نرې خو در سره مړه شوم که نه د مرګونو نه نه وېرېږو دا اخري جواب دی اخري خبره دی دغه سوال کوم ورته ورسه کرنیل صاحب ته څه روژې بختوره میاشت دی که نه بس معافون کړي چې ته خپل ذکرونه وکړم چې ته خپل افطاري وکړم او طالبانو ته ریون څه معافون کړو خو که بیا هم نه معاف کېږي نو ما درته اوس وویل په احتجاجونو درنو نه پوهېږو بیا را روانه فیصله وکړو بیا ورته انتظار وکړو انشاءالله راغلو د کلي د وطن سور ګلالي ځوانان دي ننګیالو السلام علیکم ګلونو ځوانانو دا کومه واقعه راغلې دی دې باندې ټول پښتانه خبر دي ټول مسلمان خبر دي ټول انسانان خبر دي ولې زه د روژې بختوره میاشت دی په دې روژې بختوره میاشت دی کې سیکان او هندوان لګیا وي په روډونو چې خلکو ته د افطاري خجورې ورکړي اوبه ورکړي خو د ایس پي صاحب د موږ کوم ظالم جابر حکومت دی دا ناس کارنیل دی برګیډیر دی کمانډنټ دی د روژې افطاري په ټایم کې د ما په سپینګیرو ماشومانو باندې فیرنګ وکړو شهیدان یې د دې اف آی آر شته قانون کې که نشته مو یو سوال درته اول دا غواړي دویمه خبره دا دی ستا ته مو ویلو ډي اس پي صاحب ته دې خبرې نه ښه خبر یې ته وې ته د دې قوم بچی یې څه مو ورته ویلو د چیک پوسټونه راخالي کړو یو توک مخلوق ووتې بل توک مخلوق ته روان کړی دا څه پټې خبرې نه دي و د دو خپل فورسز هم دا منله څه بالکل مو روان یو نور څوک رسي و نن هغه خلک د تا په تابې راغلو راوروستو بیا ما په علاقې باندې د خیبر والا ګاډی تېرېږي اجزان ورکې خار غریبان بچي ورونه خویندې میندې ورکې ناستې و ته ورباندې توپه راولې وغولې ما ډېر وخت نه ویلو دا جنګ طالب و د حکومت نه دی دا جنګ طالب هم ورسره دی حکومت هم ورسره دی په هر جنګ کې بل بیګا په اپر کې ګولا وډزي ده یو ماشوم یتیم و کور کې هېڅوک نشته هغه نه خپا کاټ شوه دویمې ورځې باندې د تور سمت مموزو کې دوی درې ورځې جګړه د طالبانو سره خپل منځ کې وشوه یو ورکې د مو هم کس شهید شو دوه ورکې زخمیان شو بیا درېیمه ورځ نه پوره شوې دې ځنه ټوپې مټرونه دې کوارټر نه چلوري د مو ښځې خویندې میندې په شاړوري افطاري ټایم چې ورباندې توپې ورېږي ټک شو کسان ولګېدو څلور پنځه ورکې شهیدان شو اوته ورکې زخمیان شو بیا عینو قانون کې ان تاسو عینو قانون څه کله مو غلطي وکړو بیا مو باندې اف آی آر وشي څه ډي اس پي صاحب دا د صحیح اف آی آر دی سی چو صاحب ایسه تا عینو قانون نه بار وتلی همو ویلو څه یو وتلی یو نه وتلی خو تا ته رمنه قوم دپاره د یو اف آی آر قبول دی اوس عینو قانون کې د احتجاج د دارنې د پریس کانفرنس د جرګې اجازات شته هغه به وجود بیا کارنیل رسی او یا ورسره سپیان دي هغه ډازې کې د ما کسان ولي دا سیری څه کېدای شي دوه کسان ورکې شهیدان وشي هغه دې ته رسېدلي دي آیا د دې تپوس ته نه کوم څه ډي اس پي صاحب اف آی آر شته او که نشته هېڅ څه ته نه غواړو اول خبره دا دی څه ورته ورورسه کرنیل ته څه بله توپه راووښته او بل ماټر در راووښته بیا رانه ګیله ونه کړې ورکه په احتجاجونو ډېر نه پوهېږي او بل په دغو کیسو در سره ډېر نه پوهېږم بیا به در سره دویمه خبره دا دی و نه په جذبتي تقریرونو پوهېږو څه و کارنیل او جرنیل هېڅ نه شان کوې خو څه کوې شان هغه به درته نن په دې سپین میدان باندې یو هم درته یې لري و یا هم درته مین خبره ورکې دا غرې که نه څه ورته ټیک ټاک ویه څه دا توپ او ماټر د باند کا و دا باندې کومې روانې کړي دي دا ګاډي دا انګوک ورته نه روانې کړي دا هم سیده کمانډنټ والا بنګلې ته روان کړي څه پاتې ولګېږي څه د متصویرونو څه حال دی د موزه چېرته کیمپونو کې به داران جو کل یو نمونه ورته تنګ شوي یو دویمه خبره دا دی ډي اس پي صاحب که چیرې د مو اف آی آر ونه شه مو ته اختصاب میلاو نه شه مو ته په راتنو کوشش خو سوچ ونه کړي او بل زه د حکومت ته صفا خبره کوم څه نور سره په دوکې وخت نه تېروم زه تا نه صرف عیني قانوني خپل حق غواړم احتجاج کوم ته ما ولې بله ورځ د ما ور هم سړی ورسار شه د تا پولیس والی ډبري کې ووښته مو یې مزاحمت هم وکړ خو ډي پي او صاحب راغله کاس یې اوچات کړ او په لیارې کې یې ووښته شهید یې کړ دې پر عینو قانون نشته دا اف آی آر په چا وشه تا والا زخمي بیا جوړ شه نن ګرځي ما والا هغه تورو خاورو کې هري او که زه چیرې پولیس والا سپی سره اف سی والا سپی سره لاس واچم په ما اف آی آر کېږي نو جیل ته نستي و که بیا انداز وکړه بیا هم ډایرکټ خبره څه شوټ کړي اوس دا چوک شوټ کړي دا کرنیل چوک شوټ کړي دې باره چوک شته په دې باندې اف آی آر کوونه ولا چوک شته مو نور هېڅ مطالبه نشته په توپې باندې کې په دې کرنیل باندې اف آی آر وشي خو که دا هم نه کېږي نو ډي اس پي صاحب ته د دې قوم بچی مونه ته زیات ورباندې خفه کېږي آیا بیا څه کول پکار دي ته بیا څه بس څو لاړ شو کنه ته د قوم به درته جواب درکړي مو په کورو ته لوړ شو خو بیا څه کله دا یونو د قانون خبره شي اول به زه درته ډي اس پي صاحب راوځم چې یونو قانون هغې ورځې ختم شوی دی چې کومې ورځې ادارې کې د ما کسان یې وشتي خو مین خبره دا دی ډي اس پي صاحب دا خاوره دا وطن
د شریک وطن دی که دې کې راسره څوک په آیین او په قانون او ریاست لاندې ژوند تیري آییني قانوني ورسره تیرومي خو که بیا دا مقصد وي چې هغه دا ورکسي کومري بس دا تیشه نه وي نو تیشه نه وی نو بیا د 1900 والا کتابونه پړاو کا انګريز په ټوله دنیا کې بادشاہي کړي لري ګرځیدل لري کلی جوړې کړي دا ورکزو کې د یو د انګريز کله متره تاکا غواج ادا وسمونه پرېږدولو مسرونه متولو هغه خلکو بچیون قسم د 10 تایار دي سرونه متیدل او تنول سیونګره خو صرف مانس کې د عین او د قانون ولا رشتہ دا مانس نه وبسي زنن دي کارنل ته چیلنج ورکم صداغه شی ونه وبسا څو مشران دا هغه څه د غاري د انډاري او څه کسانو کې ودا رسم مقصد